هلکه لاټینه د پښتنې پیغلې ډېرې بدنامې شوې. څه چل شوی توتي ګله ما پوهه که تا به نور یو الله پوي خو دا ویډیو والا ما ګوره دی خوا د سپیلورو په منی لاټینه دوی په باره کې د څه خیال دی؟ دا دواړه ماته 2 نمبر ښکاري. په څه وجه؟ ګوره توتي ګله دې ته لونډانې جینکۍ وایي. دې ته زه پښتنې نشم ویلی ځکه چې په یو دوکان کې ولاړی او د خپل خټکي مټکي ښکاره کړي اخوا خوځوي راخوځوي ته ووایې چې دا پښتنې دي. رښتیا دې وویل. دوستانو تاسو ووایئ که د دوی سره اوس ریپ وشو یا ورله چا ګوته ورکړه نو بیا به څه وایي؟ دا به و چې ښایي مورې راشه ما له یې ګوته راکړه. لاټینه په اخره کې ورته څه پیغام ورکوي؟ بس توتي ګله په اخره کې ورته دا ووایم چې قلار شئ دې دوکاندارو سره مه کښېنئ پاسئ کو سودا کوئ نو مشر ورور کشر ورور یا خپل خاوند ته وایئ چې تاسو له د بازاره سودا راوړي. که د افغانستان پښتني او که د پاکستان پښتني خو پلیز ریکویسټ کوم چې دوکاندارو سره خبرې اترې مه کوئ. دوکاندار له مه ځئ ځان له خپله سودا د په وروڼو باندې یا په خپل پلار خاوندانو باندې راوړئ پلیز.